د کندوز قلعه زال ولسوالۍ مقام تالار نن د دې ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو څخه دغه اوسیدونکي راټول شوي تر څو د یادې ولسوالۍ د 8 فرعي کانالونو لپاره میراباشیان وګماري. 15 ولسوالۍ د میراباشیانو تعینولو مقررولو په هغه طرز العمل باندې چې موږ ته د وزارت طرف نه موږ ته رارسېدلی دی او هغه مو پلي کړه. د هغې په طرز العمل مطابق مو دا 15 ولسوالۍ وه چې موږ تقریبا خلاصه کړله چې هغه کې امام صاحب ولسوالۍ، چادري ولسوالۍ، اختاش ولسوالۍ او دارنګه د علي آباد ولسوالۍ او نن دغه د قلعهزال ولسوالۍ په دې کې مو د میراباشیان تعیین کړل. گام بسیار مثبتی بود که الحمدلله وزارگین ما یا دهقانین ما در ارتباط به این پروسی کانال و صفایی کانال مشکلاتی داشتن و اونها منتظر بودن که تا هیئت از ولایت در اینجا تشریف بیاوره تا به منزله مشکل که حل شود. لله الحمد امروز به حضور تشریف آوری جناب رئیس مسئول دریای پنجیامو این مشکل که رفع شد. په ورته مهال د قلعه زال ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت له چارواکو مننه کوي چې ولسونو ته غوره او پر وخت خدمات وړاندې کوي او د پروسې له روڼوالي خوښ برېښي. نن د قلعه زال په ولسوالۍ کې د 8 کانالونو یا د لویو ویالو د میرابانو د تعیین ورځ وه. واقعا دغه پروسه چې د دریای پنجامو لخوا نه د میرابانو تعیین لپاره جوړه شوې ده واقعا شفافه او ډېره په زړه پورې پروسه وه چې د ټولو مسؤلینو په حضور کې دلته ترسره شوه. پخوا له دې واقعا چې مشکلات ډېر د میرابانو په تعیین کې او بیا بله مهمه خبره دا وه چې میراو د 1 کال لپاره تعینېده نو هغه 1 کال لپاره یو سړی نشي کولی چې هغه هر څه ستونزې حل کړي. اقلا دغه د کانال په اصولو باندې نه پوهېده. د یادولو د چې تر دې مهاله د 15 آمو سیندیزي حوزې تر چتر لاندې 4 ولسوالیو کانالونو لپاره میراباشیان ټاکل شوي. په پام کې ده چې دغه چاره دي د زارعینو له لوري د اوبو د تنظیم په موخه په ټولو ولسوالیو کې عملي شي.